السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دا ویډیو کې بس تاسو ته په موبایل کې یو داسې سیټینګ در وښیم که چیرې تاسو دغه سیټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو دغه سیټینګ به ستاسو ډیر زیات کارونه در اسانه کړي. او دوستانو اوس مثال کې چیرې تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړی وي یا فیسبوک خلاص کړی وي یا کوم گیم خلاص کړی وي او اوس تاسو غواړئ چې دغه اپلیکیشن نه کې کلوز او تر دلته بل اپلیکیشن خلاص کړئ نو ګوره پورته بیا دغه درې ډاټا راځي. په دغه درې ډاټا باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه درې ډاټا باندې کلیک وکړئ نو تاسو بل ته لاندې ستاسو د خوښې اپلیکیشنان راسي. هر اپلیکیشن چې مو خوښ وو په هغه اپلیکیشن باندې کلیک کوئ هغه اپلیکیشن به تاسو ته خلاصیږي. نو دوستانو ډیر خوندور سیټینګ ده. په دغه درې ډاټا کې تاسو د خپلې خوښې سیټینګونه او اپلیکیشنان ګیمونه ښوولی سئ نو هغه بیا ترو تاسو دلته خلاصولی سئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه درې ډاټا سیټینګ در وښیم چې دغه سیټینګ تاسو څنګه په خپل موبایل کې کولی سئ. ویډیو له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دې څه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن نوم د ټول بوکس. د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دغه اپلیکیشن تاسو له هغه څخه په ډېرې اسانۍ سره ډاونلوډولی شئ. کله چې بیا تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول دغه اپلیکیشن خلاص کړئ نو د دغه شکل دغه رقم راځي. راځو ګوره په دغه اپلیکیشن کې زه تاسو ته دوه سیټینګونه درښیم چې هغه دواړه سیټینګونه به تاسو په دغه اپلیکیشن کې وکړئ. ګوره په دې کې اول اپشن د موږ سره انیبل ټول بوکس دغه اپشن ګوره آف ده. سمپل به ګوره دغه اپشن تاسو دلته آن کړئ. دغه اپشن ته به تاسو پرمیشن ورکړئ. کله چې تاسو دغه اپشن آن کړئ ګوره دغه درې ډاټا به تاسو ته په سکرین باندې درکړي. نو دغه تاسو هر ځای ښوول هغه تاسو په سکرین باندې ښوولی شئ. بیا راځو ګوره په دې کې دا درېیم اپشن چې دی ریممبر لاست پوزیشن که چیرې دغه په دغه اپلیکیشن کې آف و دغه اپشن به هم تاسو دلته آن کړئ. یعنې دغه دواړه سیټینګونه به تاسو په دغه اپلیکیشن کې وکړئ. نو راځو ګوره بیا په دې کې سیټل ته دویم اپشن د سلیکټ اپس. په دغه سلیکټ اپس باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس په دغه درې ډاټا کې موږ دلته اپلیکیشنان او سیټینګونه در ورښیو چې دغه اپلیکیشنان او دغه سیټینګونه دې په دغه درې ډاټا کې راسي. ګوره هر اپلیکیشن چې مو خوښ وي سمپله ګوره دلته تاسو هغه آن کړئ. ګوره فلحال دا B612 د کیمره ده دا مې آن کړی ده. کالکولیټر مې آن کړی ده او کوم شیان که مې نه وو خوښ هغه آف کړئ او کوم شیان که مې خوښ وي سمپله دلته تاسو هغه آن کړئ. ګوره دلته به ستاسو د موبایل ټول سیټینګونه او اپلیکیشنان راواړوي. هر اپلیکیشن او هر گیم که مې خوښ وو هغه سمپله ګوره دلته تاسو آن کړئ. کله چې تاسو هغه آن کړئ بیا په دغه درې ډاټا باندې به کلیک وکړئ نو په هغه درې ډاټا کې به هغه سیټینګونه او اپلیکیشنان راځي. نو د دې فایده دا ده بیا که چیرې تاسو هر شی خلاص کړی وي هر ځای کې لګیا یاست نو ترو تاسو بل اپلیکیشن خلاصولی شئ. ګوره اوس مثال د ما فیسبوک خلاص کړی دی خالي په دې درې ډاټا باندې کلیک کوئ. دلته چې مو هر شی خلاصوئ واتس اپ مو خلاصوئ هر شی چې مو خلاصوئ هغه تاسو خلاصولی شئ. نو ډېر خوندور سیټینګ ده. کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.